د لوط قوم پیغمبران دروغجن ګڼل. هغه وخت یاد کړه چې د هغو ورور لوط هغو ته ویلي وو آیا تاسو له خدایه نه ویریږئ؟ زه ستاسو لپاره یو امانتګار پیغمبر یم، نو تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه له تاسو نه په دې کار باندې د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. آیا تاسو د نړۍ له مخلوق نه نارینه‌وو ته ورځئ او ستاسو په میرمنو کې چې ستاسو رب ستاسو لپاره څه پیدا کړي دي هغه پرېږدئ، بلکې تاسو له حده تیر شوي خلک یاست. هغوی وویل ای لوطه که تا له دې خبرو لاس وانخیست نو کوم خلک چې زموږ له کلیو نه ویستل شوي دي په هغو کې به ته هم شامل کړی شي. هغه وویل کوم خلک چې ستاسو له کړو وړو څخه کرکجن دي زه له هغو څخه یم. ای پروردګاره ما ته او زما کورنۍ ته د دوی له بدعملیو څخه نجات راکړه. په پای کې مونږ هغه او د هغه ټوله کورنۍ وژغورله پرته له یوې بوډۍ ښځې نه چې په بیرته پاتې کېدونکو کې وه. بیا نو باقي پاتې خلک مو تباه کړل او پر هغو مو یو د شګو ورښتو کړ. ډېر ناکاره باران و چې پر هغو ویرول شوو وورول شو. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی دی او خورا مهربان هم.